محققین علما داسې وایي په ټوله دنیا کې د ټولو نه بهترینې ورځې دا 10 اولنۍ ورځې د ذوالحجې دي، او په ټوله دنیا کې د ټولو نه بهترینې شپې دا اخیرنۍ 10 شپې د رمضان د میاشتې دي. بهرحال دا ورځې چې کومې د ذوالحجې ورځې دي 10 دا ډیر زیات اهمیت لري. د دې اهمیت د نبی صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې هم راغلی دی. د جابر رضی الله تعالی عنہ روایت دی، ابن حبان رحمه الله راوړی دی او شیخ البانی رحمه الله ورته صحیح ویلی دی. جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی افضل ایام الدنیا ایام العشر، د دنیا په ټولو کې بهترین ورځې دا اولنۍ 10 ورځې د ذوالحجې دي. بس دې 10 ورځو له چې الله کم عزت او کم بهترواله او کم شرافت ورکړی دی، دای د دنیا په ټولو ورځو کې وی ورځې لم نه دی ورکړی، بس صرف او صرف د 10 ورځو له ورکړی دی. او په دې 10 ورځو کې نیک عمل کول د نورو ټولو ورځو نه الله ته محبوب دی. امام ابو داود، امام ترمذی، امام بخاری حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ راوړی دی. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. وی په دنیا کې د الله نبی فرمایي داسې ورځې نشته دی چې په هغه ورځو کې الله رب العالمین ته نیک عمل محبوبي د دې 10 ورځو نه. ته به ټیک ده په نور ورځو کې نیک عمل کې، او چې تی په دې 10 ورځو کې وکې دا عمل الله ته ډیر محبوب دی. د نور ورځو تلاوت د دې 10 ورځو تلاوت ته نشي رسیدلی. د نور ورځو روزه د دې 10 ورځو روزې ته نشي رسیدلی. د نور ورځو د جمع منځ کول د دې 10 ورځو د جمع منځ ته نشي رسیدلی. حتی کې دا چې د نور ورځو سبحان الله ویل ستا د دې 10 ورځو سبحان الله ته نشي رسیدلی. ولی په دې 10 ورځو کې الله رب العالمین ته نیک عمل ډیر محبوب دی. د صحابه کرامو په ذهن کې د جهاد فضیلت پروتو، د جهاد د اهمیت نه خبرو، نو هغه راولګېدل او د نبی صلی الله علیه وسلم نے تپوسو کو قالوا یا رسول الله ولل جهاد فی سبیل الله. ول د الله رسوله په نور ورځو کې خو خلک جهادونه کوي، نو د الله رسول د نور ورځو جهادونه د دې ورځو بل نیک عمل ته نشي رسیدلی. نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ولل جهاد فی سبیل الله، او د نور ورځو جهاد او د دې ورځو نیک عمل دا ندی برابر. یعنی د نور ورځو د جهاد نه په دې ورځو کې بل نیک عمل کول الله ته ډیر محبوب دی. خدا الله نبی فرمایل الا رجل خرج بنفسه وماله، او هغه انسان چې په نور ورځو کې د جهاد د پاره وتلو او د په نور ورځو کې شهید شو، نو د نور ورځو شهادت به د دې ورځو د نیک عمل نه بهتر دی. بس د حدیث مقصد دا دی چې په نور ورځو کې بم ته نیک عمل کې، اگر که جهاد ولی نه دی خود دې 10 ورځو نیک عمل دې ته یو عمل امستان نشي رسیدلی سوا د شهادت فی سبیل الله نه،
چې انسان د الله په لار کې شهید شي په نور ورځو کې هغه به د دې ورځو د نیک عمل نه بهتر دی. د دې د وجه نه د الله ورځې دا خو اهمیت ډیر زیات لري، فضیلت خو د دې ډیر زیات دی، خو باید چې موږ او تاسو راولګېږو او د الله ورځې موږ او تاسو عبث تیری نه کو، په لهو لعب کې تیری نه کو، په غب شپ کې تیری نه کو، په خوبونو کې تیری نه کو، د دنیا په نورو کارونو کې ونه لګو. د دې د وجې نه موږ او تاسو له پکار دي چې په دې 10 ورځو کې د نیکو اعمالو اهتمام وکړو. د سلف طریقه د سیوا چې کله به د الله ورځې رالې نو هغه به دې کې نیک عمل کاوه، د نیک عمل به سخت اهتمام کاوه. لکه د سعید بن جبیر رحمه الله په باره کې راځي وی وکانا سعید بن جبیر رحمه الله اذا دخلت ایام العشر، سعید بن جبیر رحمه الله چې وی کله به چې د الله ورځې داخل شولې نو اجتهاد فی العبادت اجتهادا کبیرا. سعید بن جبیر رحمه الله با په دې 10 ورځو کې دومره په عبادت کې کوشش کاوه چې سم زیات کوشش وکاو، وی حتی ما یکاد یقدر علیه، دومره به ځان کړهو چې په نیک عمل به قدرت هم نه لرو، یو نیک عمل به پکې نم شو کولای، ځان به بیم ستړی کاوه او به نیک عمل پکې کاوه. دا ولی دا وجه دا و چې هغه د دې د اهمیت نه خبرو، د دې د فضیلت او د دې د شرافت نه خبرو، هغه ته د دې خبرې معلومات وو چې په دې 10 ورځو کې نیک عمل کول الله ته ډیر محبوب دی. بس د دې د وجه نه سلف و بده کې ځان کړهو. او سعید بن جبیر رحمه الله هغه بده سم فرمایل ول لا تطفئوا سرجکم لیالی العشر، خپل ملګرو ته به د سویل یا خلقا ول تاسو خپل ډیوی په دې 10 شپو کې ممړې کوي. ولی ول وجدادا چې په دې کې تاسو تهجد وکئ، قیام الليل پکې وکئ، د قران کریم تلاوت پکې وکئ، ځکه دا ډېرې بهترین ورځې او بهترین شپې دي. باید چې موږ تاسو خپل توجه دې خبره ته راوړو او په دې 10 ورځو کې ښه کوشش وکړو، ځان وکړو. ولی کې دې شي کال له د الله ورځې او د الله شپې راشي او ما او تا د دنیا نه تلی او مرګ په ما او تا باندې راغلی، به ډیر ارمان کو، خو هغه ارمان او هغه افسوس به منګ او تاسو له پیدا نه راکې. بس ځکه ډیر خلک په تیر کال په دې 10 ورځو کې بجوندیو، خو نن چې د الله ورځ رالی هغه د دنیا نه تلی دي او هغه په دنیا کې موجود نه دي. دسه کېدلی شي چې کال له د الله ورځ الله راولي او منګ او تاسو په دې کې نه یو د دنیا نه تلی. د دې د وجه نه چې موږ او تاسو باید د الله ورځې غنیمت وګڼو او په دې کې نیک اعمال وکړو.